السلام علیکم، زیم علی خان. کله چې ستاسو بدن ته جنات یعنی پیره وردن نشي نو هغه به په کومې طریقې سره د هغې نه وباسي. د هغې اسلامي طریقه، اسانه طریقه، ډېر قیمتي بیان دی شیخ صاحب کړی دی. نو که چاته هم داسې مسلې نو هغه به څنګه دا خپله مسله حل کوي، نو راځئ چې دا بیان وو. د ورور سوال کړی دی او ډېر فایدهمند سوال دی. وی کله نا کله داسې کېږي چې په چا باندې پیریاني او دا بعض کسان چې د پیریانو د ویستو دپاره په چا باندې دم اچوي نو دی وهي په پیزار باندې، په امسا باندې ډېر زیاتې وهي چې کله دا پیری د دې بدن نه نوځي نو د دې وهلو ګنجایش به یي په شریعت کې وکنه. جواب اول خو دا خبره یاده کې په دې باندې اجماع ده د علماو د اهل سنت والجماعت د اهل حدیث و سلفیانو. قرآن او حدیث نه دا خبره واضحه ده چې کله داسې کیدی شي چې یو پیری د انسان جسم ته ورننوځي. دا یو امتحان د الله طرف نه بیماری ده او په سړي باندې راشي، دا کیدی شي. زه درته اوس دا مسله نه ثابتوم چې دا کیدی شي په دې څه دلیل دی، هغه موږ بعضو ځایونو کې بیان کړي هم دي او دې لپاره بیا مستقل وخت پکار وي. خو راځو دې اهمې مسلې له چې دې ورور تپوس کړی دی. یو سړی دی یا یو زنانه ده او د هغې جسم ته پیری ننوتو، نو د دې د علاج طریقه د علاج نه مخکې یو خبره ته وکړم او هغه دا چې دا مسلې موږ ته ډېرې دي په نسبت د نورو قومونو، چې د دې به څه وجه چې موږ ته د پیریانو دا مسله ډېره زیاته ده. یوه وجه چې د پیریانو مسله زموږ خلکو کې ډېره ده، هغه د الله د ذکر نه لرې کېده، یعنې د الله یاد نشتی، اذکار نشتی، سحر ماښام اذکار نشتی، مانځه نه بعد نشتی، تلاوت نشتی، کور کې تلاوت نشتی. د پیري د ویستو اولنۍ طریقه دا ده چې په ده باندې به شرعي دم ووایي، یعنی قرآن آیت او هغه دعاګانې چې هغه په حدیثونو کې راغلي دي یا عامې دعاګانې چې کې شرکي الفاظ نه وي. دویمه طریقه د هغې دا ده د تلاوت به کوي او د پیري ته به وایي چې ته د دې بدن نه وځه. که چېرته ونوتو نو بیا وهل جایز دي، خو د هغې خپل شروط دي. حدیث کې دا راځي، ګوره عثمان بن ابي العاص رضی الله عنه وایي، دا حدیث امام ابن ماجه راوړی دی، وایي کله چې رسول صلی الله علیه وسلم زه په طایف باندې طایف ته یې ولېږلم د یو کار دپاره او هلته یې مشر کړم، نو په دې مانځه کې به ماله داسې چل کېدو چې زه په دې مانځه نه پوهېدم. وایي زه به پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې رالم، ما ته وایي چې ولې رالې؟ وایي ما ورته وایي چې یا رسول الله کله زه په مانځه ودرېږم که نه نو داسې څه راسره کېږي چې زه بیا په هغه مانځه باندې پوهه نه شم. وایي رسول الله وسلم ما ته وایي چې ذاک الشیطان، دا شیطان دی تا تنګوي. وایي بیا ما ته وایي چې ادنو، رانږدې شه. وایي زه ورنږدې شومه، د خپو په سر ناست ومه، وایي فضرب صدري بیده، زما دې سینې له د خپل لاس راواچو او زما په دې خوله کې خپلې لاړې مبارکې ولګولې او وایي اخرج عدو الله، ای د الله دشمن راوځه. درې پیرې دا وکړو. وایي بیا ما ته وایي چې زه اوس وی د هغه ورځې نه واله بیا چېرته ما ته هغه مسله نه ده راغلې. نو د دې نه دا واضحه شوه چې د پیري د ویستو دپاره وهل جایز دي، خو د هغې دپاره هغه دا دي چې دا به داسې کسي چې د هغه سره د دې مهارت وي، ځکه چې هغه بعض ځایونه دي لکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دا خبره په خپله مجموع الفتاوه کې ذکر کړې ده چې د دې داسې ځایونه دي چې کله هغه ځایونو له ته ګزار ورکوې نو هغه ګزار په دې انسان نه لګي، هغه په
په چا لګي؟ په دې پیري لګي. نو دې څنګه پته لګي بیا وروسته؟ هغه داسې چې کله د دې سړي نه دا پیری لاړ شي یا دې زنانه نه، نو یو خو په بدن باندې اثر نه پاتې کېږي د هغه وهلو، او دویم ده ته پته لګېدلې هم نه چې زه چا وهلی یم. نو هغه ګزار په چا شوی دی؟ هغه په پیري باندې شوی، په دې انسان نه دی شوی. او دا چا ته پته وي چې پوهه کسي، چې پوهه کسي ماهري، هغه دا کار کولی شي. او ځکه امام ابن القیم رحمه الله وی په خپل کتاب زاد المعاد کې وی زمونږ شیخ، د هغه شیخ شیخ الاسلام ابن تیمیه وی هغه دا خبره کوله چې یو کس مال راوستی شوی و په هغه باندې پیریانو یا یو پیری پې و، نو په هغه باندې شیخ الاسلام ابن تیمیه د مچو نو دا آیت پې وویه فحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. د دې کس په دې غوږ کې لګي او دا آیت وی 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 دې سره هغه پیري خبرې شروع کړې. نو چې کله خبرې شروع کړې نو ده پسې ډنډه راواغسته او ته وی اوزه نه وتو تیار نو هغه پیری وه او وی دا کسې ووهو ویو د سټ خوا کې په یو ځای کې چې خلکو وي چې کیدای شي را سړی مړ شي، ځکه چې دی وله څنګه ځای وو. نو وی دغه وهلو په دې منځ کې د پیرۍ خبرې شروع کړې، وی زما دا سړی خوښ دی، انا احبه، زما خوښ دی. نو شیخ الاسلام ابن تیمیه ورته وی هغه ستا خو خوښ دی خو ته یې نه یې خوښه. وی هغه ورته وي چې هغه پیرۍ ورته وي چې زه غواړم چې دی حج له بوځم، یعنې زه په ده مینم دی حج له بوځم. وی هغه ورته وي چې هو لا یرید ان یحج معک، هغه تا سره حج کول نه غواړي. نو وی دې پیرۍ ورته ووایي چې صحیح ده، زه به د ده د جسم نه ووځم، د ده د جسم نه ووځم ستا د عزت دپاره چې ته ډېر قدرمن سړی. وی هغه ورته وایي چې نه، د ده د جسم نه به زما دپاره نه وځې، چې د ده د جسم نه وځې نو د الله د یېرې نه به وځې، او دا به یو عبادت د الله ګڼي چې ته به وځې. څنګه چې هغه پیرۍ لاړه، هغه سړی کېناستو یلتفتو یمینا و شمالا، ښه یو ګس ته ګوري. وی زه شیخ صاحب له چا راوستی یم، شیخ الاسلام ابن تیمیه خو یې پېژندو. وی زه چا راوستی یم؟ نو هغه ورته وویل تا له خو ده دومره ګزارونه درکړو تا ته پته نشته. نو بیا داسې کس چې هغه ته پته وي او هغه ماهره وي هغه به دا کار کوي، دا د هر چا کار نه دی. او زموږ پښتنو کې ما یو خبره نوټ کړې ده، اکثر د زنانو باندې پیریان راځي ډېر، نو بیا دې کور کې چې روري پلاري خاونې دا ټولې وایي، لیدلي مې که نه چېرته، او دا پیزاونه یې ورته نیولي او دا لوړې ورته نیولي. نه دا زیاتی دی، وهل داسې نه دي، د دې خپل ځایونه دي چې هغې له سړی ګزار ورکوي، او هغه چا ته پته وي چا پکې مهارت وي. نو چې کله هغه پیریان د هغه غریب نه لاړ شي نو هغه بیا بیماره پرته وي، په ټول بدن باندې نښي، دا وختي شلېدلي، او دا یعنې دا زیاتی دی، دا نه دی کول پکار. خدا و د شیخ صاحب اهم او قیمتي بیان چې تاسو واورېدلو، امید کو د الله نه چې تاسو به خوښ شوي. خدا لازمي مخکې خپلو ملګرو سره شیر کړئ چې هغوی هم د دې نه استفاده واخلي. السلام علیکم ورحمت الله.